د طالبانو خپلمنځي جنگ کې څنګه یو ځوان خپل ژوند له لاسه ورکړ، خلک څه وایي، حقیقت څه دی؟ بلخوا څنګه یو طالب د نورو طالبانو په مرسته یوه ښځه په زوره له ځان سره بوتله او ځان ته یې نکاح کړه. ویډیو وګورئ او سول افغان چینل سابسکرایب کړئ. سیمه ییزو سرچینو زاویه نیوز ته وویل چې تیر ماښام د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار اړوند ډورونټې سیمه کې د نظیف الله په نوم دغه ځوان د دوو طالب جنګیالیو ترمنځ خپلمنځي شخړه کې د ډزو له امله شهید شوی دی. د سرچینې په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې نظیف الله نومي ځوان بیګا ماسخوتن جومات کې د قرآن کریم له ختم څخه د کور پر لور روان و او د دوو طالبانو د خپلمنځي شخړې مرمۍ پرې ولګېده. معلومات څرګندوي چې په شخړه اخته دوه طالب جنګیالي د نظیف الله له وژل کېدو وروسته سیمې څخه وتښتېدل. ډېرو خلکو په کمنټونو کې د یاد ځوان د اخلاقو او انسانیت ستاینه کړې ده او هغو خلکو ته یې توند غبرګون ښکاره کړی دی چې یاده پیښه یې دروغ ګڼلې ده. ګڼو خلکو لیکلي دي چې پیښه په همدې ډول رامنځته شوه او په پایله کې نظیف الله شهید شو. بلخوا د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په غور کې هغه ویډیو ته په غبرګون کې چې ښایي یوه ډله طالب وسلوال په زور د خپل پلار له کور څخه یوه نجلۍ بوځي او ادعا کیږي چې خپل یو جنګیالي ته یې په نکاح کوي. ویل کېږي د دغه سیمه ییزې ډلې مسؤلین چې په دې قضیه کې دخیل وو نیول شوي دي. په ورته مهال ښاغلی مجاهد وایي دا قضیه د مهر په سر د هلک او نجلۍ د کورنیو ترمنځ رامنځته شوې ده. یوه ویډیو چې له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې خپریږي ښایي یوه ډله وسلوال طالبان په غور کې یوه نجلۍ د ټوپک په زور له کوره وباسي او په مقاومت سربیره هغه له ځان سره بوځي او خپل یو جنګیالي ته یې په نکاح کوي.